د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو ملګرو، دا چې بهتره تاسو ته معلومه ده چې د زکات میاشت هم ده او څو ورځې وروسته روژه را روانه ده. الله تعالی دې موږ او تاسې ورولي. او د دې تر څنګ بهتره تاسو ته معلومه ده چې ډیری یتیمانان زموږ په دې هیواد کې دي، زموږ په دې ولسونو کې دي. ډیری بېوسې کورنۍ موږ لرو. داسې بېوسي ده باور وکړئ چې تاسو به د حالاتو خبرېږئ. په خپلو ګاونډ کې به د خپلو یتیمانانو د خپلو بېوسه خلکو د حال احوال نه خبرېږئ. وریژې هم چاته نه رسېږي، اوړه په کیلوګانو باندې وړي. نو دغسې حالاتو کې چې روژه هم راشي، بیا ورپسې اختر راشي. اول خو به د تاسو سره د روژې غم وي، بیا په روژه کې د خوراک څښاک بندوبست همداسې په اختر کې د خپلو بچیانو د کالو بندوبست به کوئ. نو څرنګه چې د خپل ځان غم کوئ، د خپلو بچو بندوبست کوئ، باید د نورو بچیانو غم هم په نظر کې ونیسئ. قدرمنو ملګرو، تاسو ته به دا هم معلومه وي چې موږ په هر اختر کې د هغه یتیمانانو دپاره، هغه بې سرپرسته یتیمانانو دپاره د اختر جامې کوو، د اختر کالي کوو چې هغوی هیڅوک نه لري او بیخي یو کپ ډوډۍ ته حیران وي. نو هغوی به د ځان دپاره جامې د کومه کړي. په تېر اختر کې هم موږ 438 ماشومانو ته په 2-3 کریو کې د اختر کالي کړي وو، د اختر جامې مو ورته کړې وې چې څه ورونو رخت اخیستی و، چا د خیاطانو روپۍ خلاصې کړي. سږ کال مو هم همداسې فکر دی او له تاسو غوښتنه دا ده چې تاسې که د چا د 1000 روپۍ د وسه کېږي، که 15,000 مو د وسه کېږي، که 10,000 مو د وسه کېږي، چې هر څوم په وس کې وي، زکات خیرات هر څه په دې کې مناسب دي او په دې باندې کېږي. نو سره مرسته وکړئ د دغه یتیمانانو لپاره چې رختونه ورته واخلو او خیاطانو ته یې د ګنډلو روپۍ ورکړو. درنو ملګرو، باور وکړئ چې یوه غټه خوشحالي به ستاسو په فامیلونو کې هم الله رب العزت راولي. نو یو څو ورونو د رخت وینا کړې ده، خو چې موږ معلومات وکړو بې سرپرسته کورنۍ ډېر دي، یتیمانان ډېر دي. نو تاسې هم باید خپلې شتمنۍ په دغه لار کې سره مصرف کړئ. بله یادونه دا ده چې یو ورور په راتلونکې روژه کې د اولې روژې نه تر د اخرې روژې پورې 300 ډوډۍ هره ورځ بې سرپرسته یتیمانانو لپاره وقف کړي دي. دا وینا یې کړې ده. نو دلته چې موږ فکر وکړو 300 ډوډۍ که موږ هغه 10 ډوډۍ هم ورته ورکړو د یو فامیل ته، نو 10 کورنۍ شوې. نو دغه ورور ته الله رب العزت ډېر اجرونه ورکړي، الله رب العزت د ده نیت قبول کړي. له تاسې نه هم غوښتنه کوو که تاسې هم په دغه برخه کې څه مرسته کولی شئ، نو دغه کورنۍ به موږ ډېرې کړو او ډېرو کورنیو ته به هره ورځ دغه ډوډۍ رسیږي او روژه به ورباندې ماتوي او تاسو ته بیا الله رب العزت ډېر اجرونه درکوي. نو په هره برخه کې چې ستاسې وس رسیږي، که نغدي مرسته مو له وسه کېږي، که چا مخکې مو درته د رخت یادونه وکړه، د جامو یادونه وکړه، که چا رخت یې وسه کېږي، چې هره برخه کې مو هر څه د وسه کېږي، موږ سره په دغه لار کې خپلې مرستې شریکې کړئ او موږ به یې دغسې اړمنو کورنیو ته رسوو. ډېره زیاته مننه. الله رب العزت ته ډېر وسه او توفیق درکړي. حيث أكون فحياتي حب ويقين، حب ويقين. الله معي، الله الله، حيث أكون فحياتي حب